کیسه ده وایي په بازار کې یو مغرور سړی تېرېدی د ده نظر پر یوې ښځې ولګېدی چې مرتبانه یې پر سر اخیستې وه. د غږ پرې وکړ او ویې درول. په مغرورۍ یې پوښتنه ځینې وکړل. ای ښځې چیش خرڅوې؟ سپین سرې ښځې ځواب ورکړ زه کوچي خرڅوم. سړي ورته وویل ته یې ښکاره کړه څنګه دی؟ ښځې چې د مرتبانې خوله خلاصول یوه ټوټه کوچي د سړي پر کالو ولوېدل. سړی وخښمېدی او ورته وویل په سترګو نه وینې چې زما قیمتي کالي دې راولړل؟ زه تر هغه وخته تا نه پرېږدم چې د دغه کالو قیمت رانه کړې. ښځې په کمزوري غږ سره وویل زه مسکینه ښځه یم او ما ستا پر کالو باندې قصدن کوچي نه دي طی کړي، ما وبخښه او پرېمږده. سړي ځواب ورکړ تر هغه وخته دې نه پرېږدم چې زما د کالو قیمت دې نه وي راکړي. ښځې پوښتنه وکړه ستا د کالو قیمت څو دی؟ سړي ورته وویل 1000 پیسې. ښځې ژړا شروع کړه او ویل زه مسکینه یم زما سره 1000 پیسې د کومه دي؟ سړی ورته وویل زه یې خامخا غواړم. ښځې ورته وویل ما وبخښه او ما دلې مه رسوا کوه. سړي ښځه نه پرېښودل. یو ځوان تېرېدی. ځوان د دغه پیښ پوښتنه له ښځې څخه وکړل. ښځې ټوله قصه ورته وکړل. ځوان هغه سړي ته وویل جنابه زه یې پیسې در کوم. له جیب څخه یې 1000 پیسې راواخیستلې او هغه مغرور سړي ته یې ورکړلې. هغه سړي 1000 پیسې په جیب کې واچولې او روان سو. ځوان ورته وویل چیرې روان یې؟ سړي ورته وویل ستا نور کار زما سره نشته. ځوان ورته وویل تا زما څخه د خپل قمیص قیمت وانخیستی؟ سړي ورته وویل بلکل هو 1000 پیسې مې در څخه واخیستې. ځوان ورته وویل نو بیا کالي چیرې وړې؟ زما کالي راکړه. سړي ورته وویل هغه د څه لپاره؟ ځوان ورته وویل موږ تا ته ستا د کالیو قیمت درکړی، اوس به ته موږ ته خپل کمیس یا هم د هغې قیمت راکوې. سړی ډېر خراب سو او ورته وویل زه لوس ولاړ سم. ځوان ورته وویل زه دې په هغه کار نه لرم. سړي ورته وویل زه دا قمیص نه در کوم. ځوان ورته وویل نو بیا ما ته د دغه قیمت راکړه. سړي وویل د دې قیمت څو دی؟ ځوان ورته وویل 2000 پیسې. سړي ورته وویل خو تا ما ته 1000 پیسې راکړي دي. ځوان ورته وویل ته په دې کې هېڅ کار نسې درلودی. سړي ورته وویل د دې قیمت خو بیخي ډېر سو. ځوان ورته وویل بس صحیح دی زما قمیص راکړه. سړي ژړا شروع کړه او وویل ته ما رسوا کول غواړې؟ ځوان وویل تا دغه مسکینه ښځه رسوا کول. سړي ورته وویل دا ظلم او زیاتی دی. ځوان ورته وویل کمال خو دا دی چې تا ته ظلم معلومیږي. دغه سړي د خپلې بې عزتۍ څخه د ساتلو په خاطر 2000 پیسې ځوان ته ورکړلې. ځوان د خلکو مخ ته وویل دا 2000 زما له طرفه د دې ښځې سوې عبرت. موږ هم دلته اکثریت دغسې حال دی. موږ نورو ته چې تکلیف رسوو او توهین یې کوو هغه ظلم او زیاتی نه بولو، لیکن که خبره پر موږ راسي نو بیا ظلم محسوسوو. که چیرې موږ په ټولنه کې د نورو تکلیف د ځان تکلیف وګڼو نو په دنیا کې به له بهترینو قومونو څخه وشمېرل